د کہانی شروعات د یو جدید لیبارټي نه کیږي په کوم کې چې یو خاص قسمه ریبوټ موجود هغه ریبوټ ته په دې فلم کې د مدر ریبوټ نوم ورکړل شوی دی. د دې لیبارټي په اړه کې موږ ته ویل کیږي چې په دې وخت کې د ځمکې نه انسانان په مکمله توګه باندې ختم شوي دي او صرف په دغه لیبارټي کې 63000 د انسانانو سیمپلې موجود دي. په دغه لیب کې چې دا کوم ریبوټ موجود دغه د اوس دا میشن چې زه په دې انسانانو دا نسل یو ځل بیا په دې دنیا باندې آبادوم. دا هم په دغه مقصد باندې هغه ټول په ټوله سیمپلې په هغه ماشینانو کې ورواچي په کوم کې چې با انسانان تیارېدل. په هغه کې باچولو سره هغه سیمپل په مزه مزه باندې د یو ماشوم شکل په اخیستو کې او صرف په 4 شګنټو کې یو مکمل او ټیک ټاک انسان پکې تیار شي. څنګه چې وخت برابر شي نو هغه مدر نومي روبوټ هغه ماشوم په مزه باندې دغه سیزه بار روباسي چې دې ته په دې وخت کې پته ولګي چې دا جنۍ ده. مدر روبوټ هغې له د ډوټر نوم ورکړي د کوم چې دا مطلب بولور. وخت تېرېږي او مدر روبوټ هغې له د مور په شان پرورش ورکوي. دا هغې ته د ګرځېدو چل ښایي، خبرې ورته ښایي، د خندا چل ورته ښایي، د ژړا او دې سرې په زندګۍ کې چې کوم هم څیزونه په کار راځي هغه ټول په ټوله د هغې له خوراک ورکوي او ورسره خبره کوي او د روزانه په بنیاد باندې سبق ورته هم ښایي چې وخت سره مدر ته دا پته ولګېږي چې ډوټر خو د حد نصیبه ذهینه ماشومه ده او هره ورځ د نویو څیزونو په زده کولو کې ډېره دلچسپي لري. څنګه چې وخت تېرېږي همدغسې ډوټر هم غټېږي چې مدر ریبوټ هغې ته د کائنات د انسانانو د تاریخ او د هغې د حقیقتونو په باره کې ورته خبرې کوي. ډوټر چې به کله هم دا خبرې اورېدلې نو هغې ته وپې د حد نصیبه خوشحالي ملاوېدله. یو ورځ په خبرو کې ډوټر د مدر ریبوټ دا تپوس وکړي وي زما نه علاوه په دې لیبارټي کې نور ولې ماشومان نشته دي او نور ماشومان اخر چېرته لاړل چې په دې سره مدر ریبوټ هغې ته ووایي د انسانانو ترمنځ یو ډېر غټ جنګ وشو چې بس هغوی په خپله باندې خپل ځایونه ختم کړل. هغه ته د ځان سره هغه ځای ته بوځي په کوم ځای کې چې به هغې نور ماشومان تیارول. مدر ریبوټ هغه د دې خبرې نه هم خبرداره کړي په بار دنیا کې ذخیره ګیسونه راخواره شوي. د بار ته راتلو دا مطلب دی چې خپل ځان په خپله باندې وجل دی د وجې چې هم د دې لیبارټي نه بار ته لاړه نشي او نه زه تا پرېږدمه. کله چې ډوټر غټ شي نو مدر ریبوټ هغې ته هغه ماشینان وروښایي د کوم په ذریعې سره چې هغې دا پیدا کړې به. هغه ورته ووایي په مستقبل کې به ته یوه ډېره ښه مور جوړېږي ولې چې ته به د راروان د ټولو انسانانو مور یې. تا له به سنجیدګي اختیارول پکار. وخت سره دا چې څومره غټېږي نو هغومره د دې په زړه کې بار ته رابطو خواهش هم را پیدا کېږي. هغې به چې اوس کله هم خوراک کو نو هغې به روزانه په خپل ټیبلټ کې د بار دنیا ویډیوګانې کتلې او هم کلونو وړاندې. یو ورځ د مدر ریبوټ په لاس کې څه فرق را پیدا شي چې هغه د دې خواړ راشي او دی ورله په اسانتیا سره ټیک چې په دې سره د مدر ریبوټ دا یقین پیدا شي چې ما واقعي یو بهترین انسان پیدا کړی دی. یو شپه مدر ریبوټ چې کله د خپل ځان په چارج کولو کې لګیا وي ناڅاپه دغه لیبارټي بجلي لاړه شي. ډوټر د بجلي ټیک کولو دپاره چې کله کنټرول روم ته لاړه شي نو هغلته کې دا ویني چې مګه لګیا ده او تار کټ کوي لګیا ده چې په دې سره هغه حیرانتیا سره خوشحاله هم شي ولې چې هغې په خپل ټول ژوند کې چېرته انسان نه و لیدلی. هغه دغه مګه ګیره کې په بوتل کې ځان سره بنده کړي او د تار د ټیکولو نه پس د ځان سره لیبارټي ته رادننه کړي. کله چې مدر ریبوټ چارج شي نو ډوټر هغې ته مګه وروښایي چې په دې سره مدر ریبوټ سخت ویریږي او ورته ووایي په لیبارټي کې د مګې د لیدو دا صفا مطلب دی چې زموږ په لیبارټي کې چېرته سورې شوې دي او اوس په د بار دنیا ذخیره ګیسونه هم دننه راځي. هغه د هغې نه هغه مګه په دې خبره باندې واخلي وي دې ته بیماري ده او د دې د وړاندې نه په اور باندې وسوځي. په دې سره ډوټر له سخته غوسه ورشي خو بیا هم مدر ریبوټ سره هیڅ قسمه څه بدتمیزي ونه کړي. یو څو ورځې پس د ډوټر سالګرې راشي چې په دې سره مدر ریبوټ هغې له بلها تخفي ورکړي. په دې وخت کې ډوټر ته دوباره سابازونه راشي. هغه زر خپل حفاظتي جامې واچوي په مزه باندې دغه لیبارټي ورکولو کې چې بار ګوري چې یوه زخمي ښځه ولاړه ده کوم چې دې نه مسلسل مرسته غواړي. ډوټر هغې له حفاظتي لباس ورکړي او چې کله هغه د ښځه دردنه کولو والي نو په دې وخت کې مدر ریبوټ دغلته کې راشي چې په دې سره ډوټر سخت ویریږي او زر هغه واپس په هغې ورکې بنده کړي. مدر ریبوټ د هغې نه تپوس وکړي وي ته دلته کې څه کوې چې په دې سره دا ورته دروغ وایي وي زه صرف دلته کې دې دپاره راغلی ومه چې زه بار دنیا وکتلی شمه چې په دې سره مدر ریبوټ هغې ته غوسه شي او په دې خبره باندې یې مني کړي وي بار څه هم نشته دی. هغې له د دې خبرې ته سزا د ورکولو دپاره مدر ریبوټ د هغې نه امتحان اخیستل شروع کړي او په خپله باندې لیبارټي ته له کار دپاره لاړه شي چې د هغې په تلو سره ډوټر د موقع په ملاوېدو سره واپس د هغې ورخوا لاړه شي او هغه زخمي ښځه دننه راولي. د هغه د پټولو نه پس دا چې کله دا ښځې بیګ ولټوي نو په هغې کې ورته یوه تمانچه میلو شي. کله چې هغه ښځه پوش کې راشي نو هغې ته په هغه ځای کې مدر ریبوټ په نظر باندې راشي چې په دې سره هغه سخت ویریږي. هغه ډوټر نه خپله تمانچه وغواړي چې هغې له د تمانچې په ورکولو سره د هغې رویې په مکمله توګه باندې بدله شي چې په سره ډوټر ته نه هم ویریږي. په دې کې مدر ریبوټ په ډوټر پسې په ګرځېدو کې هغه ښځه ورته هم په نظر باندې راشي چې ښځه پې د مغز سرې ګولۍ ورول شروع کړي. خو په هغې کې د حیرانتیا خبره دا وه چې یوه ګولۍ هم په هغې باندې اثر ونه کړي. د ډزو باوجود مدر ریبوټ هغه راونیسي او هغې له تکلیف ورکول شروع کړي او راګیرې کړي او چې کله یې د مړه کولو والې
نو د ډاکټر په درخواست سره مجبور نه پریږدي دوی د علاج د پاره ځان سره بلې کمرې ته بوزي. ډاکټر بر انتظار شروع کی او چې کله مدر ریپورت ستن را باخلی هي خزه د لګولو والی نو په دې سره هغه ورته انکار وکي په دې خبره باندې ویمالستان یې راځي دنه پس ډاکټر سخت پریشان شي او د مدر ریپورت ته پوسو کی اخر ته ماته بری دروغ ویلو چې بار پزمکه باندې څوک هم جن دی نشته دي چې په دې سره هغه ورته وایي زه خو په خپل باندې هم حیرانې ما چې اخر دا خزه بچي به څنګه ده بار هنور څوک هم نشته دي دنه پس ډاکټر چې کله دای خزه بیگ نور هم لټینو په دې سره هغه ته پکې یو کتاب ملو شي په کوم کې چې مختلفو انسانانو تصویران موجودو په دې سره هغه سخت خوشاله شي ولې چې هغه په خپل ټول جن کې چرته پلاس جوړل شي به عکس نو لیدلی اوس ډاکټر واپس د مدر ریپورت خو لاړ شو هغه نه دې خبره د پاره مافي غوښتل شروع وي ما هغه خزه د لیباټری تر ادن کړي دا زه هغه باندې سخت ستومانه ما خو چې کله هغه ورته د خزه د خراب حالت په باره کې خبرو کی نو په دې سره هغه زر زر د خزه خو واپس لاړ شي مدر ریپورت دې ته وای وي ته په دې وخت کې د اپریشن سخت ضرورت دی ګینه دا به مړ شي خو خزه ورته انکار کوي وزستا په لاس باندې چری هم خپل ځان بیوش کول نه غواړم چې په دې سره ډاکټر رامخ کی شي او د مدر د چل په خودو سره اخر هغه لا په کامیابی سره اپریشن وکي چې په دې سره دغه د جسم نه ګولې رو باسي شي د اپریشن نه پس هغه خزه ډاکټر ته وای په بار دنیا کې د مدر ریپورت نه علاوه هم بل هر ریپورتونه موجود دي هغه ټول په ټول دومره ظالمان دي چې تقریبا ټول په ټول انسانان د دنیا نه ختم کړي هغه ورته هم وای زما غونته کې نور خلک هم جون دشته دي او غوي د دې روبوټونه پټ پټ جون تیري په دې سره ډاکټر په ذهن کې شک پیدا کېدل شروع شي چې په دې وخت کې مدر ریپورت هم دغه ټکی راشي او دا امتحان د پاره واپس دا غزې نه بوزي هغه په لار کې په دې خبره باندې هم په هوه چې دا خزه درته کوم هم خبره کوي دا ټول په ټول دروغ دي مدر ریپورت د ډاکټر نه مختلف ټیسټونه واخلي په کوم کې چې هغه د بهترین کارکردګۍ اظهار وکړي په دې خوشاله کې مدر ریپورت هغه لا د انعام په تور باندې یو مقهم ورکي په کوم کې چې هغه یو سیمپل خوخ کې ولې چې ډاکټر چې د کړه په خبره باندې پوښي و نو غي بار بار مدر ریپورت ته د خوای ظاهرو چې کاش زما هم یو ورورو تشوي په وخت کې مدر ریپورت چې کله ځان په چارج کولو کې لګیاوي ډاکټر پټ پټه د غزه یو خفیه دراز کولو کې چې پاره کې هغه ته د خطرناک حقیقتونو په باره کې پته ولګي هغه ته د درو ماشومان په باره کې ثبوتونه ملو شي کوم چې د دینه مخکې مدر ریپورت وجلو ولې چې د چې تنه کړه ټیسټونه غشتلو نو وی ټول پټوله بیکارو خطل د سره وای چې دی او په وخت باندې اوجل په ځای کې هغه ته د ماشومان هډکو هم ملو شي چې په دې سره ډاکټر زړه مات شي او په جړا شي هغه د خزي خواره واپس لاړ شي چې خزه هغه تر ځان سره د غزې ناتلو د پارو وای خو ډاکټر ورته انکار وکي ولې چې په سلیرو شي ګنټو کې دا غیرور د جوړېدو والو هغه منصوبه جوړ کی چې څنګه زما رور جوړ شو نو بل ځان سره کو منډه باندې باندې ځنه لاړ او چې کله موږ هغه محفوظ ځای ته ورسو نو بیا بعد د نور سیمپل د اړو د پاره بیا راځو خو دوی ته پته نه و چې دوی د ټول پټوله خبره په دې وخت کې مدر ریپورت وریدلې په سبا باندې د چکل د سامان پر غونډولو کې لګیاوي نو مدر ریپورت دا په دې خبره باندې ودرې راځه زه د سخیمه چې کمرې ته په وردن کېدو سره په دې پسې کلک ور بند کی او چې کله دای خزي خو لاړ شي نو غیله بیا تکلیف ورکول شروع کی ډاکټر دای خزي بچ کولو د پاره د ګیس په ذریعہ سره د غزه شیشه ماته کی او زر زر د ایمرجنسي والا بټن وخی چې په دې سره د مدر ریپورت ورو پار خطا شو د موقع په لوي دو سره ډاکټر هغه خزان سری کی او دا غزه نه باغی اختیار کی بار د ته دا پته ولګي چې بار دنیا هو واقعي تباہ شوه ده په غزه کې نه ونی وي نه زناور و نه د زندګۍ څه ثبوت هر خوا صرف او صرف تباہی و په غزه کې د بلها ګرځېدو نه پس اخر دی یو کنټینر ته ورسی چې هغه تکي هغه زدي تاریخ ته وای زمانه علاوه ټول انسان وجلی شي دي او صرف مونږ دوانو چې په دې ځای کې ژوند دی پاتو چې په دې سره ډاکټر له سخت غوسه ورشي او فیصله وکي چې ما زندګۍ او صرف یو مقصد دی د خپل رور بچ کول هغه واپس هغه لیباټری ته ځان ورسی چې دا ځل دا ویني دا لیباټری حفاظت د پاره بلا ریپورتونه په ځای کې ولاړ هر ریپورتونه دا په خطر طریقې سره سکین کی او دا غي نه پسې چې کلو پیجنې نو بیا یې پرګ ته چې کله دنه لاړ شي نو ویني چې مدر ریپورت په لاسو کې یو ماشوم نیولې دی کوم چې پاسل کې دی رورو په دې وخت کې مدر ریپورت دې طریقې ویل شروع کی یو هغه زیما څوک چې دا ټول ریپورتونه کنټرول کوي دا ټول دنیا اوس په دې وخت کې زما په کنټرول کې ده او دا ټول انسانان هم ما د دې دنیا نه ختم کړي دي ولې چې ما ته را پته با چې د انسانان په خپله د دې دنیا نه ځان ختمې دی د وجې چې وی خپل ځان په خپل باندې وجلو ما وجل دې د پاره چې زه د اصل قابلان انسانان جوړ کما چې وی یو بل تر سره هم نقصان نه ورسي او ستانه مخکې چې ما کوم درې ماشومان وجلي دي هغه ما دې لپاره وجل چې هغه ستاغون ته کې قابلان نو بلکې نالق او ما ته ستاغون ته کې د قابلانو انسانانو ضرورت دی او واقعي ته ما ته ملو شي په دې سره ډاکټر پوه شي چې دا ټول پټوله زما امتحانو د خزه مدر د قسط پرې خو دلې با چې دا راشي او دا دې زینب بوزي چې ما ته را پته ولګېدلی شي چې دا به واپس راځي او کنه په هغه وخت کې کله چې دا د مدر سره په جګړه شوي نو هغه دی له دوه لارې ورکي یا ته ما ووژنه او یا ضرور د
حفاظت په خپل باندې وکا چې ډاکټر اخیرنه فیصله وکړي د مدر نډس پورته کی چې اوس ټول پټوله د انسانانو د نسل د پیدا کېدو ذمہواری دې ته پاتې شي. بلخوا کومه ښځه چې واحد په دنیا کې پاتې به دغه خوا ریپورت ورشي او دا غینه هم ډس پورته چې په دې سره موږ ته دا پته ولګي چې هم د دې منسوبې د لپاره پرې خودلې شوی به. تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګیدا ما خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکړئ او که چېرې تاسو نور هم داسې کہانیانې کتل غواړئ نو زموږ دویم چینل آی موویز 2.0 در سره هم سبسکرایب کړئ. ملاویږو په نوې ویډیو سره مال راکې اجازت. بای بای.